په خلکو کې څنګه د درناوي وړ وګرځي. زه څو ساده اصول لرم. لومړی، پالونکی او خدمت وړاندې کوونکی اوسه. خلک دعوت کړه، مرسته ورسره وکړه. هغوی چې سخاوت کوي د نورو د توجه وړ وي، خو هغوی چې د کومې تمې پرته سخاوت کوي د نورو د درناوي وړ ګرځي. دویم، په خپله خبره ودرېږه. غټې وعدې او لویې ژمنې مه کوه، خو کومه خبره چې کوې په هغې هره ورځ او هره شیبه کلک ولاړ پاتې شه. دریم، هیڅ چاته اجازه مه ورکوه. دا بیا وایم، هیڅ چاته اجازه مه ورکوه چې په کار کې درته مزاحمت وکړي او یا دې خپلو موخو ته د رسیدو په لاره کې زړه نازړه کړي. څلورم، خلک هغوی ته درناوی کوي چې عمل کوي. نو په خوله یې مه وایه، عمل وکړه، ځکه خلک په هغه څه چې ته یې وایې قضاوت نه کوي، بلکې په هغه څه قضاوت کوي چې ته یې کوې. پنځم، ورو خوځېږه، ورو خبرې کوه او خلکو سره د خبرو پر مهال سترګې په سترګې کېږه. غلامان او نوکران منډې وهي، خو صاحبان د هیچا لپاره نه ځغلي. شپږم، هغه خطر کې چې د مخنیوي وړ وي شاته کېږه، خو هغه خطر کې چې د مخنیوي وړ نه وي مخې ته کېږه. دا خبره یو ځل بیا واوره. اووم، هیڅوک مه پرېږده چې له خپل واک او ځواک ناوړه ګټه واخلي. که مو یو څوک ولیده چې له خپل قدرت څخه ناسمه ګټه اخلي، په هره لاره چې درته ممکنه وي په وړاندې یې ودرېږه. که مو تر دې ځایه زما دا خبرې اورېدلې وي، نو نورو سره یې هم شریکې کړئ.